3-4 ورځې به کېږي. د شپې تقریبا په باندې 12 بجې وي یا به 12 نیمې وي، اندازتن په دې ټیم کې لږ خطا کېږم، خو د 12 خوا شاوي زما موبایل ته یو میسج راغی چې په دې ټیم چا میسج وکړو. یقین وکړئ چې میسج مې وکړو د یو طالب علم مور میسج کړ. میسج کې ما ته وایي مولوي صاحب خوب مې ولیدو، خپل بچی مې خوب کې ولیدو، زما بچی سم دی مولوي صاحب، زما بچی برابر دی، خو د دې ځان نه خبر برابر دی، ټیک ټاک دی. وې دله به یو ورځ چټي مخکې ورته کړي، زموږ چټیانې زیارت بول د دې امتحان بوت په ورځ دی، وې دله به سبا چټي ورنه کوي د بوت په ورځ مې بالکل وله وې چې زما بچی کور ته راشي. ما ته وې زه اوس په نفل ودرېدم، بچی ته مې دعا کوله او طلبه ورته مې دعا کوله. د دې په شا میندې دي، د دې پلاران دي، دا یو امانت مونږ ته رالیږلی دی. په دې شکر وباسئ چې د بل کلي طالب ستا کلي ته راشي او دلته په دارالتقوا کې حافظ شي او کلي ته لاړ شي، ستا د کلي نوم هلته وي، ستا د کلي نوم وشي، ستا په خوره کې او ستا په علاقه کې الله حفاظ او علما تیار کړي. په دې د الله شکر ادا کوئ. شکر